دی خبرې هم په دغه پسې کوي په پاکستان پسې کوي دا خلک چې دی دا صحیح خلک نه دی بالکل دا راته ووایه چې دا دوی وایي دا زموږ د پښتنو پارټي ده او په هغې کې موږ د نرانو نه زیاتې ښځې یو او هغه ښځې هم داسې جامې اچوي چې پښتون نه چې پنجابی هم نشي اچولی هغه جامې او د میره جسم میرې مرزۍ والا خو تاسو ته پته ده لکه اورېدلي لکه دغه جینکۍ د دوی سره شریکې دي د پښتنو په دې پارټۍ کې نو آیا دوی د پښتون دپاره کومه نظام راوړي لکه کوم نظام دوی موږ له راوړي چې دا نظام تاسو اکسپټ کوئ د ملاله یوسفزۍ نظریه والا خلک دي دوی دا موږ ته ګوره په حاشي خورې دي زه تاسو ته څه وایم دې سره د بهر ملکونو د انګریزانو د دې خلکو د اسرائیلو د یو بل د دې سپورټ ته سره دي چې کوم دی په حاشي خورې یو طرف ته د دې دا ګلالۍ چې د اسماعیل ګلالۍ د پلانکۍ ګلالۍ د دې په کم پوزیشن د پښتنو داسې پوزیشن یا پښتانه داسې کوي میرا جسم میرا مرضی پښتون داسې چرته ویلي دي چې میرا جسم میرا مرضی دا دې چې کوم لکه کار شروع کړی دی دا ټول د بهر ملکونو په ایجنډا باندې چالو دی دا به کامیابي کې نه د دې سره موږ د خپل حکومت سره چې کوم دی او د عیسائی د پوج د دې سره ټول موږ مضبوط کلک ولاړی دا چې کوم دی چې څه کوي هغه به کوي دا دغه نمک حرام افغانیان چې دي سره مرګري شوي دي یو څو نمک حرام راغلي دي دا خو په پاکستان کې بلا شي دي 40 لک افغانیان پکې دي هغه چې کوم دی او دغه ځکه د دې سره مرګري دي چې وخی نو دې سره صحیح پښتون چې دی د پاکستان د دې سره نشته دی دې سره صحیح کم چې د عقل والا خاوني او د خپل ملک سره چې لکه دغه ساتي کنه مینه محبت ساتي هغه د دې سره نه دي دا ټول چې کم دی زمونږ یو په پوج پسې زمونږ د ملک یو مضبوط نن چې د دې پوج نشته دی دغه نشته دی کنه د دې ملک لوړی بولې دی د عراق چې پوج نشته دی لوړی لګي دی شام چې پوج نشته دی دې زمونږ په دې ملک پسې لګیدي چې دې د ملک هم دغه شان غر کو پر شي دی لکه د دې دا ټول ایجنډا ده د خلکو پوه شوې دا به نه کامیابیږي دي زمونږ ملک ته سم نشي کولی دا هسې فضول خبر دي زه دا ټکه پورې ایجنډا لګوم زاغلی دی یو انچی ځای نشي را دغه کولی هلته خو ته کنډتارې پې ورته ولګو یو انچی نه دی دونه یو انچی ځای ته نشي ما ولې یو دعوت ورکړی مشره لکه موږ مسافر یو او ما دا جنکۍ هسې په شړو کې راوځي زموږ د سپارو د مخ ته که د سعودي عرب ته راځي او دلته د نوجوانانو سره نکاحګانې وکړو خپایا عزت کې به ول زندګیانې جوړ کو او قلار دي چې د میره جسم میره مرزۍ نو د سپارو مخ ته نه راوځي او بس یو د امن نظام بشي په پاکستان کې مودلته نو دا ستا په زړه په دې کې سوی بالکل دا ګوره غلط کار کوي دا ګوره ښځې پښتون چې کمی کنه دا هغه ښځه د کور نه بار نه وځي نو په جلسو کې کینی دا پښتانه نه دي دا د پښتون ستا ته به خپله خور مور یا دغه ته په جلسې ته پرېږدي داسې نه منګ لا اوسه پورې اوټ نه دي تللي اوټ نه منګ نه سیګنل لږه څه کټ شو خو ښځه چې جلسې له لاړه او بیا جلسې ته یو وخت به بیا لاندې ږدو بله پې پاس ږدو شلو به په منځ باندې چې پښتوني زه اوس اریان دا یم چې زمونږ د هغه پښتنو دپاره دا مشران چې راغلي او دیو دا پردی جنکۍ راوښکلي چې هغو چا نوک نه دی لیدلی لکه د وزیرستان څنګه قدرمن پښتانه دي او بیا د جنسو پښتنو ته وګوره او دا خلک به مشري کوي نه موږ د هغو وروڼه یو موږ به مشري کوو په حیا عزت کې ابر بنډې ټولې دارې موږ ته پته را دلتې ښکاري موږ ته ښه او کال له ته کوم ویډیو شیر کوي چې کال له ته وکړم افغانیانو چې څونه مې ټولو ته کال کوم ویډیو شیر کوي ویډیو کال له ته کوم ویډیو شیر کوي کال له ته کوم کنځلې مه کوئ خبرې کوئ خبرې رسه کوو په کال هم رالو هیرمنډۍ هم بنده کړله نه هیرمنډۍ به موږ هله بندو چې د څو پورې ستاسو دا ښځې د پاکستان نه ووت نو دا موږ نه بندو چې کله ستاسو ښځې ووتې بیا به موږ بندو د کمنټس جواب وای کنرې زنګ وکړه کنرې اشرف غني دې راواله زه تا په کال زه راوالم وای کال شه ښه کال می نه ویډیو شیر کړئ چې کال ته وکړم ویډیو نه شیر کوئ او کال وکړه ویډیو شیر کړئ چې مخې ته آواز لاړ شي موږ په سیار څه پریښتې ناست یو والله خپې مودې شوې سیدولي شاه کال شه کال له ته کومه ښه هلکه کنځلې مه کوئ که د انسان بچی یې کنځلې مه کوئ خدای هم غر که بیا موږ ته خلک وایي دا وایي ته داسې وې او داسې وې کنځلې مه کوئ والله کنځلې مه کوئ د سړي زامن شي د ګاټلو والا بچو کنځلې مه کوئ زما بچو
کنځلې مه کوئ. وروره کال مې د میلاو کړی دی. سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. څنګه وروره ښه یې برابر یې ټیک ټاک خیریتونه دي وروره د کوم ځای کوم ځای کې هلکه کال دې کټ شو سیګنل دې که څه کمزوری و ښه وروره داسې چل وکړئ کم ملګری په کور کې یا مثال په طور په داسې ځای کې چې امن والا ځای نه کال نه میلاوی ده امن والا ځای نه صحیح ده زه ټولو خپلو ملګرو ته زه دا خواست کوم امن والا ځای نه چې لکه سیفټي ځای او دا یو ما طریقه وایي غولنه ته به یې که تاله ګنډل له خدای دې غر که اوس کال وکړه که نه نه ویډیو شیر کا د قطر نه یم زه د سعودي عرب نه یم الله دې آباد ساته ویډیو شیر کوي ویډیو چې کم از کم 1022 کسانو ته ورسي او چې ویډیو زموږ اصل مقصد دی چې دا پیغام ورسي چې موږ څه وایو ګل خان رمنډۍ والا وروره داسې چل وکړه دا موږ تاسو له سازه کړله او چې کله دا ګن بلا موږ د پاکستان نه وقف رمنډۍ به پخپله ختمه شي کوم ملګری په کال راځئ کال مې ولیکئ دا یو لیکلي کال می ته در میلاو کړو ځه وایي ما شیر کړه ما ته یې دلته ښایي چې چا شیر کړي دلته ما ته ښایي وروره کال اوچت که پی ټي آی والا کال ته میلاو شوی دی اوس یې نه اوچتی قیمتي ټیم راله خرابې ویډیو چې څوک شیر کړه ما ته دلته ښایي لاله او که نه انپړه یو خو داسې هم انپړه نه یو دا یو مړه داسې کنځلې کوي دا د سړي بچی نه دی کنځلې مه کوه وځه خدای دې غر که سپیه ته اوس کال نه اوچتی نو تا کال میاسې بر نه که پیاده دې لیکلی و در میلاو مې کو ښه خو ویډیو اوس ورسره شیر کوئ دا ټول ما پسې دشمنان ټول دشمنان دي دېس لایک را پسې رالیږي دلته لکه پاکستانیان پکې نشتي دلته ورته ګورئ مه سوځئ وای کال کرو سید ویډیو دې نه ده شیر کړ نه کوم نه تا کال چې ویډیو شیر کې زه به یم چې دا زما ملګری دی ویډیو دې نه شیر کړ او ته به راشې دلته به زما نه راښکاره شي نه ویډیو شیر کړه چې بیا دله علاج کوم او که نه چې ملګری مې نه ته ما پسې دلته په کال راځي له اول ویډیو شیر کړه چې ستا ملګرو ته زما خبرې ځي بیا به کال باندې خبرې کو گل خان بھائی کیا حال ہے گل خان بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ میرا پترا اپنا سناؤ آپ کا کیا حال ہے او بچیا خوب ہستے جانے جوڑ ہستے برابر ہستے کجا ہستے پامے دی الکا کال ته نشته سیدولی شاه کال ته آپشن ته نشته د ویډیو نه وځو دوباره بیا راشه بیا به تر د کال آپشن نشي وای ولې نشته یاره څه وایي څه دې لیکلي د نشې خبرې به پکې نه چیړې لاله او نور چې څه وی نو وایه نشه زما د خپل زړه مرضي ده او چې زه څه کومه لاله په هغې کې به ستا کار نه زما وجود او زما جسم او زه ویډیو شیر کړه خبرې درته کوم راشه خبرې راته کې ویډیو دې نه ده شیر کړل لارې ما ته ښکاري اشرف غني بابا راوله چې خبرې ورسه وکړم ځکه چې تاسو د خبرو په طریقه باندې نه پوهېږئ عبدالله راوله چې د هغو څه خبرې وکړم ستاسو مشران دي ستاسو څه زه خبرې نه کوم تاسو کنځلې کوئ وای ابي کال کرو در میلاو مې کو پی ټي آی والا ویډیو شیر کړئ چې 1000 کسانو ته ورسي په 10 ګروپونو کې شیر کړئ 376 کسان یې او ډېر ملګري بیا دا وایي ستا ویډیوګانې موږ ته نه راځي نو تاسو رس چل وکړئ چې دا آی ډي فالو کوئ نو بیا ورته زما ویډیوګانې درځي تاسو آی ډي فالو نه کوئ بیا دوباره ویډیوګانې زما تاسو ته نه شو کېږي
او کنه څه شوې لکه تا د ما کال وګو نه د کیږي راته دا اوس وګورئ دا دونه کنځلې کوي خدای هم غر که ستاسو میاندې نشتې خپلې خویاندې هم نشتې د لګانو لکه مثال بطور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ابھی کال کرو ٹھیک ہے ویډیو شیر کړه چې کال لته وکم لکه خپل خور او مور عزت هم نشتی لکه زه چې دلته ماته تاسو کنځلې وکړئ نو زه اکثر جواب درکم تاسو د خپل خور او مور په سامان پرزو مرزو باندې سي احترام نه لرئ لکه لازم تاسو دا وایئ چې زه په دې ویډیو کې یاد کړم نو زما احترام وکړئ چې زه ستاسو نه یادوم پوه شوې خلک بیا ماته وایي ته کنځلې کې خو دلته دې د سپي زامنو ته وګورئ دا سپي زامن دا انسانان دي ها مشره کال کټ شو سیګنل مسله دی وا زما کال کټ شه پته نه لګي څه وجه وه ها نو دغه زمونږه لکه ډېر خلک داسې وایي چې دا خلک به وایي د پاکستان مرداباز د عیسای مرداباز جلسې جلوسونه به کوي او تاسو څه مه وایئ نو لکه د دې په باره کې څه خیال هغوی به لګیا موږ به چپ یو دا خو دوی خو وایي چې که نه دوی څه نه وایي موږ ته خو ګل خانان په دغې وجه وایي چې کم یو سړی د دې ملګری هغه وایي دا وایي صحیح دی چې کم یو سړی د دې خلاف وایي دا ګل خان دی ګل خان نوم یې بیخی دی پوه شوې بلکل خوږه مشره یو سوال درته کوم دیو په میډیا کې زمونږ مړي ژوندي کنځي په ویډیوګانو کې تاسو ویډیوګانې کتلې او که نه دي کتل او دوی ښه په زرګاو حساب شیر کوي او کمنټس پې هم کوي او ویډیوګانې دا خلک شیر کوي دوی کوي که نه کوي بلکل کوي که نه ولې نه کوي دوی خو هم هر قسم دغه اوچتوي که نه هر قسم اربه اوچتوي لکه چې دوی وایي چې په څه چل باندې موږ په دې پاکستان کې په دې کې ګړبړ او موږ د دې سره ولې موږ یو ځای کېږو چې دې موږ سره د لر او بر چغې وخي ولې دې کې څه چل دی د دې عمره خو بې غیرته بل شته دی نه په دې ټوله دنیا کې دغه ځای کې د انګریزانو ټوپکماري او چوکیداري او دغه کوي هغې سره د خپل ملک نه وباسي نه جنګ ورسره نه کوي دې موږ سره چغې وخي چې لر او بر یو افغان د دې بې غیرتو سره موږ یو ځای کېږو دا چې کوم دی د دې عمره بې غیرته دی خو زموږ 15000 کاله تاریخ دی او دا چل دی هغه چل دی موږ صحیح پښتانه چې دا زموږ د پاکستان صحیح پښتانه دي او په افغانستان کې چې صحیح پښتانه چې کوم دي دا طالبان دي دا نور چې کوم دي دا خو ټول بې غیرته دي دا خو د خبر شي د چا نسل دی چې د کم ځای نه راغلي دي او داسې په نوم باندې پښتو وایي نور په دې کې دونه پښتو هم نشته دی داسې چغې په د نوم باندې لر او بر چغې نور تاسو بې غیرتو سره موږ یو ځای کېږو موږ دونه بې غیرته نه چې زما په ملک کې څوک قبضه وکړي ستا د خلکو په باره کې څه خیال دی زموږ خوږه مشره دا کومه خلک چې وایي اسرائیل زندهباز او ماشومانو باندې په اسرائیل کې ظلم کېږي او انډیا زندهباز او یهودیان زندهباز وایي دغه خلکو دپاره یو میسج ستا د اړه نه موږ غواړو ستا څه میسج ورکول غواړئ دغه خو وایي که نه دغه خبره خو لکه دی کوي که نه دی خو لکه چې کم دی زمونږ ګوره چې زمونږ د پاکستان کم دشمن ملک دی نو دی د هغې سره ملګري دي ته دې ته سوچ وکړه که نه نو دی خو یو لر او بر چغې وخي موږ ته دا خبرې کوي چې لر او بر یو افغان او دی خو چې کم یو زما دشمن ملک دی د پاکستان نو دی د هغې سره ملګري دي زه تا سره په کوم قانون باندې زه تا سره ملګری شم ته ټیک ته ووایه ته د ټولو ملکونو خلاف شه زما چې کم ملک دشمن دی د هغې مرداباد اواز وکړه نو زه به صحیح د تا سره یو ځای شم دوی خو چې کوم دی زموږ چې کوم ملک دشمن دی دا دوی د هغې سره ملګري دي نو دوی نه کامیابېږي دوی سره څوک دغه نه دي پوه شوې دوی سره به موږ دغه شان د دوی په سوشل میډیا به د ملک سره دغه کوي غداري کوي دا عثمان کاکړ دی او دا منظور پښتون دی دا ټول یو دغه راوتی دی د دې افغان ګوره زمونږ طالبان مثال په طور زمونږ د پاکستان سره ښې اړیکې ساتي نو دوی د هغې سره خلاف دي دوی الټه ګوره چلیږي چې کوم دا اوس مرتته اداره چې کومه ناسته ده په افغانستان امریکې کې نولې ده دا زمونږ خلاف ته نو منظور پښتون د هغې سره ملګری دی ته که دې ته سوچ وکړې دا ګوره دوی زمونږ د ملک خلاف لګیا دي چې هغې ګوره د انډیا او دغه سره ملګري دي نو دوی د هغې سره ملګري دي چې طالبان زمونږ سره اړیکې ښې دي دوی د هغې سره خلاف دي دې ته ته سوچ وکړه که نه خیال کړی دی بل په سوټه باندې چې زما خوږه مشره او د بل په دې سوټه باندې چې کینې اکثر ټیزونه پې اچي اکثر هغه سوټه د کونې لاندې وچه شوي او هغه بر ناقه ناستي بربڼي داسې حساب اوسه وشي سوټه ختمه شوي زه خو ګوره دوی ته وایم چې تاسو اول خپل ملک دپاره مبارزې وکړئ کینئ خپل ملک چې کوم دی سم کوي تاسو خپل ملک روغه راولئ تاسو خپل ملک سوله راولئ هغه کم پنجابی کم طالب ته چې پنجابی وایي نن ډېر خلک
د افغانانو زور مو دا زمونږ رور د خپل ملک هم دی اوس پورې ته پنجابي څوک ته اوس وایي دا وایي انګریز امریکای راوستي دي اوس دا خبره کوي دی په یو کې نه ټینګيږي د دې خپل دلیل چې دی ټول الټا پلټا دی کله ته پنجابي وایي اوس ته وایي دا وایي د امریکای دغه کړل راوستل نو تاسو چې دا شی کار مودي زنده‌باد مشره دا یو لیکي وایي مودي زنده‌باد دا نه سنت دی ډیر خوختي خیال لري په ځان یې واچو دا غیسه زمونږ هیڅ فهم هم نه ده په مودي نه چې هغه ټول په ځان واچو دا غیسه زمونږ څه کار دی مودي مونږ ان شاء الله مونږ مودي د پاره مونږ د مودي د پاره تیار یو مونږ سره چې څوک سترګې مونږ ته خی کنه مونږ د غي د پاره مونږ داسي کنه مونږ غي د پاره میزایلی پوه شوې تاسو په شان وې نه چې تاسو ملک څوک قبضه لراشي نو چوکیداری او ټوپک ماری مخکې د روس ټوپک ماری او چوکیداری کوله اوس دغه 250 ملکونه راغلي دا غي چوکیداری او ټوپک ماری کوي تاسو په شان بی غیرت و مونږ نه مو دي خوراشي چې داخله ولا کوم کنه کم یو ملک راشي ان شاء الله داخله کوو کنه هغه یو جوړ لکه د سپي په شان تنی ول او بیا مولا ورکو چې د سپیم واله او کنور سپیراله هغه سبم دغه شان چل کو بالکل دی سم نشي کولای دا دی اوسه پر یو میخ جوړ نه کو دی د پاکستان د پنجابي سره ځان سمېدل تاواز کوي پنجابي وروره مال میزایل جوړي مال اټم بمونه جوړي تاسو څه کولای شئ تاسو مثال خو د سپو دی د سپو د افغانانو مثال د سپو دی چې یو ځای کیږي کنه بغیر د طالب نه چې یو ځای کیږي نو په جګړه کیږي دا د دې مثال د سپو دی باندې ما دغه شان یو کومنټ کړی دی چې د دې مثال د سپو دی چې یو ځای کیږي نو په جګړه کې د پاکستان پښتون د پاکستان پنجابي د پاکستان سندې دی په بر روان دي د میزایل جوړي دي ټمبمونه جوړي دي یار یو شی تاسو شیشه جوړ کړو تاسو اسی 15000 کال تاریخ مې دی دا مې دی واغله اوس پورې مې میخ جوړ نه کو دغه جګړو کې چاخته ټول یو بل وجنه یو وای دا پنجابي مې بل کبل وای دا مې امریکا نه مړ کبل منصوبه کې دا اړه دی اشرف غنی بابا ته وای چې په دې کال په حکومت کې به تاسو له دونه وکم چې دا غندلو د استنی نه دي د دې د جوړولو ماشين برا اړم خو سوري وبګي په پاکستان کې د سوري ماشينري وسنيشتي د استنی د اشرف غنی عبد الله خو تختیدل چې را خوشي کنه د امریکای نه غي خو نشته تلی دی اوس امریکای ته مينتونه کوي چې زه خو بیا زه طالبان بیا راشي واپس راشي تاسو کوم خوازي تاسو مونږ کوم ځای ته پرې دی هغه خلاړو مينتونه کوي التاغي ته وای چې راشي لار کې دې شغه ته امریکا ته لاونه وای چې مزه ګنیال ته تاسو پانسي کوي ولې لکه څنګه چې هغه بل هغه ډاکټر نجیب چې را ځوړن کړي هغه به ته لاوي چې لاړ نشي ځوړندې بس دې ځکه پاتې شي مزه هغه خو تختیدلی دي چې لاله واپس وراشي کنه له دې بستنه جوړي کې دې شي هم د سی وشي خیال له ما تر خبره زګه خطرناک ښکارېده چې د اشرف غنی مخ کې عبد الله سبیک ور سره ور پسیو چې بده کې به سو نو شرم خو دی له ګوره نه دی پکا تاسو یو ملک لیدل چې پاږي کې دوه حکومت دي دوه سره حکومت په دې په ټوله دنیا کې وګرځي په ټوله دنیا کې چې وګرځي نو دوه وزیر اعظم دوه نو اوس پکې درې شو کنه طالبان هم لاله کنټرول حاصل کړ ډېر شي لږ دونه ځای پاتې دی دوه هغه بس کې دوه وران لیدلو زما خوګه مشرف بس کې می دوړره وران لیدلو او خو یو به آرام کو یو به بس چلاو خو داسې بس مې نه لیدل چې یو طرف ته تا وای بل طرف ته تا وای ګوره دی ګوره دی پاکستانونو کله مافیو غوښتل کنه پاکستان نه دی مافیو غوښتل د دې په ملک به امن هم راشي د دې په ملک بار یو شی دی پاکستان ته کنزل کوي د دې په ملک امن نه راځي دا ځان مخرام دي د پاکستان خوريس کی اور یو شی چې کم دی چې جنگ شې دی خو را تختی او بیا و پسې کنزلم کوي چې خو وړي بیا و پسې کنزلم کوي دی چې د پاکستان نه